یو ځوان یو بزرګ له راځي دا ورته وایي چې ما واده نه و کړی یو نجلۍ زما ډېره خوښه وه ما ډېر زور ولګاوه چې زه به خامخا دا غواړم خو د واده څه وروسته د مثلا نارمل ښایسته راته معلومېدله او اوس بیخي بدرنګې راته معلومېږي زړه مې نه ورسره لګېږي هغه بزرګ ورته وویله که چیرې د ټولې دنیا د ښځو سره ستا واده وکول سي د هغه باوجود دا په ګرلیو کوڅو کې چې دغه حیوانان ګرځي دا به دا ښځو درته ښایسته معلومېږي هغه ځوان حیران شو چې دا ولې ول دا ځکه چې ستا سترګې وږې دي که چیرې ته د بیبانو نجونو ته بدنظري پرېږدې و هغو ته کتل پرېږدې نو دا خپله ښځه به د ټولې دنیا ښایسته ښځه درته معلومه سي او در دې سره به دې مینه محبت پیدا سي نو دا چې ته په ټیک ټاک کې دا فلټر والا ښځې وینې په فیسبوک او په دغه کې دا فلټر والا ښځې وینې چې هغو فلټران لګولي هغو میکپان کړي هغو ځانونه برابر کړي رقم رقم لباسونه کړي هغه ښځې وینې هغه مصنوعي چې لاسي جوړې دي نو خود به د خپل حقیقي ښایسته کور والا تا ته بدرنګي او بدصورته معلومېږي حضرت شیخ زکریا رحمه الله تعالی شیخ الحدیث هغه دا لیکلی دي چې کله زما څه نافرماني وسي ما ته دا د کور په حیوانانو لاره معلومېږي چې هغه زما نافرماني شو نو چې ته بل ځای کې دوستي کوې بل ځای کې بدنظري کوې نه به د کور سکون وي نه به د کور خوشحالي وي نه به د کور والا سره محبت وي نه به هغه درته ښایسته معلومېږي ته د لږ د خپل نظر د مصنوعي دنیا سره وګرځوه د حقیقت دنیا و طرف ته ژوند به دې پر سکون سي او خوشحاله به هم سي او مثلا بیا به دې و چا ته زړه هم نه ولاړېږي او د چا طرف ته به دې بیا سترګې هم نه پورته کېږي